په وجه باندې د یو محتاج احتیاج دفع کیږي، یو محتاج د احتیاج خلاصي. لہذا قرض ورکول مسلمان ته دا ډېر لوی ثواب لري. حدیث شریف د بخاری او مسلم دی، من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. کم څوک چې یو تنگ دسته، یو محتاج، یو مجبور سره کومک وکړي، پیسې ورکړي په قرض باندې، د هغه تکلیف یې اخلاص کړي، الله جل شانه به تا د دنیا او د آخرت د تکلیف اخلاص کړي. نو اوله خبره دا ده چې قرض ورکول دا ډېر لوی عمل دی. ډېر خلک نن سبا دا خبره کوي، وایي قرض مه ورکوه، بیا خپلې پیسې نسې کښلی. دا د یو لوی خیر او لوی ثواب څخه ځان محرومه کول دي. او دوهمه خبره، که چیرې تا یو چا ته قرض ورکړی و او هغه نیټه او وخت پرس و، د هغه کس سره طاقت او وس نه و، نو بیا څه پکار دی؟ و ماته قرض ورکوونکي ته د قرض ورکوونکي دپاره ادب دا دی، وان کان ذو عسره فنظرة الی میسره. چې کوم چاته تا قرض ورکړی دی، که هغه کس ناداره و، په لاس کې شی نه درلودي، بیا هغه ته انتظار وکړه، مهلت ورکړه. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي